ډیرو ګرانو ماشومانو سلامونه. هیله لرم ټول جوړ روغ اوسئ او د خپل خویندو ورونو سره یو ځای ناست وئ چې ما تاسو ته نوې قصه راوړې. حتما تاسو ورته په تمه وئ. د بوتا سنننۍ نوې خوږه قصه څه نومیږي؟ شیدې پلورونکې نجلۍ. اوس به زه درته ولولم چې شیدې پلورونکې نجلۍ څوک وه چې دې په اړه قصه لیکل شوې ده او څه ښې خبرې به ترې زده کړو. د هر قصې نه باید موږ تاسو 2 3 4 ښې خبرې زده کړو. ښه قصې ته پام وکړئ چې پوه شئ چې څه باید ترې زده کړئ. او بل دا چې په آخر کې زه تاسو نه پوښتنې کړم، د ما پوښتنو ته باید صحیح ځوابونه هم راکړئ. نو راشئ چې قصه درته ولولم. زرلښته یوه هوښیاره او ښکلې نجلۍ وه چې په یوه کلي کې چې ښار ته نږدې و ژوند کاوه. د هغې پلار په جنګونو کې کله چې په کرونده کې کار کاوه، د توغندي په لګېدو سره یې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړې وې. له دې امله زرلښته چې په 4م ټولګي کې وه او زاهد د دې مشر ورور چې په 6م ټولګي کې زده کړې کولې هم مکتب ته تلل او هم یې کار کاوه. ګرانو ماشومانو واورېده؟ دغه برخه خو یې زه خفه کړم. دې برخې ته یې زه خفه شوم چې دوی پلار جان دواړې پښې له لاسه ورکړي او دوی مجبور دي چې هم خپل درس ولولي او هم کار وکړي. مګر ډېر باهمته ماشومانو چې هم یې درس لوست او هم یې کار کاوه. دا خو ډېره ښه خبر وه. نو راشو وګورو چې دی په کومو کارونو لګیا و. زه به یې درته ولولم. زاهد د کلي د یوه شتمن سړي په باغ کې د باغبان سره شاګرد و او د دوی کشر ورور عمر لا کوچنی و او په کور کې به یې لوبې کولې. د دوی ماما چې د دوی په پرتله ښه ژوند درلود، دوی ته د مرستې په خاطر یوه غوا اخیستې وه چې د ژوند په اقتصادي برخه کې کار ترې واخلي. د زرلښتې مور غوا او یوه وزه چې لرله هره ورځ لوشلې او شیدې زرلښتې ته ورکولې تر څو هغه نږدې بازار چې د دوی کور ته نږدې وه ویسي او هلته یې وپلوري. ښه، ډېر ښه. پوه شوئ ګرانو ماشومانو چې دوی په کومو کارونو اخته وو، کوم کارونه یې کول. پس د دې چې مکتب نه به راتلل، زاهد د دې مشر ورور به هلته په باغ کې په کار کې مصروف وه، د باغبان شاګرد وه او زرلښتې څه کول؟ زرلښتې به هغه شیدې چې مور به یې د غوا نه لوشلې او د وزې نه لوشلې، هغه به یې بازار ته وړې، هلته به یې خرڅولې او هغه پیسې چې به زاهد لاسته راوړې او زرلښتې به لاسته راوړل، دی به خپل ژوند مخته بیوه. ښه، ډېر ښه. اوس به ولولو چې نورې څه خبرې دي په دې قصه کې. یوه ورځ کله چې زرلښته شیدې دوکاندار ته ورکولې، کتل یې چې یوه نجلۍ چې د دې په عمر وه دوکاندار ته په عذر زارۍ وایي چې کاکا جانه یو ګیلاس شیدې ما ته راکړه، ورور مې وږی دی او مور مې ناروغه ده، شیدې نشي ورکول. خو دوکاندار په قهر وه او دې ته یې ویل چې پیسې راوړه. او نجلۍ عذر زارۍ کولې چې د ما پلار مسافر دی، پیسې نه لرو، مور م ناروغه ده. خو دوکاندار نه منله. زرلښتې چې د نازو دا حالت ولید خفه شوه او دوکاندار ته یې وویل هغه شیدې چې ما راوړې د هغو نه یو ګیلاس دغه نجلۍ ته ورکړه. دوکاندار وخندل او ورته ویل چې تا د پیسو اندازه به کمه شي ځکه شیدې دې کمیږي. خو زرلښتې ورته وویل خیر دی، ور یې کړه، د دې ورور وږی دی، یو ګیلاس شیدې چې غواړي دې ته یې ورکړه. پس له هغې دوکاندار یو ګیلاس شیدې نازو ته ورکړې او د هره ورځې نه یې کمې پیسې زرلښتې ته ورکړې او دوی دواړې د دوکانه بهر ته راووتې. زرلښتې پوښتنه ترې وکړه تاسو کور چیرته دی؟ نازو ورته وویل کور مو د همدغې لارې په اوږدو کې دی، نږدې دی. او خپل کور یې ور وښوده. بیا یې وویل مور یې د سږي ناروغي لري او د هغې وړوکی ورور شیدو ته اړتیا لري، خو ډاکټر د دې مور منع کړې ده چې شیدې ور نه کړي. زرلښتې ورته وویل ته شیدې کور کې ورکړه، بیا راشه چې زه خپل کور درته وښیم.
نور هر ورځ راځه چې ما مور تا ته د وزې شیدې درکړي، تر څو چې تا مور نه ده ښه شوې هغه شیدې خپل ورور ته ورکوه. نازو خوشحاله شوه او د زرلښتې نه یې مننه وکړه. بیا یې شیدې کور کې خپلې انا ته ورکړې، اجازه یې ترې واخیسته او د زرلښتې سره روانه شوه. ډېر ښه ګرانو ماشومانو وګورئ چې دا زرلښته څومره هوښیاره او مهربانه نجلۍ ده. څومره ښه نجلۍ وه. کله چې نازو ورور شیدو ته ضرورت درلود او مور یې ناروغه وه، دوی پیسې نه درلودې، پلار یې مسافر وه، دې څومره ښه کومک ورسره کړی، دې څومره ښه کومک کړی، څومره هوښیاره نجلۍ وه. دې ته یې لاره ښودلې چې هره ورځ به راځي او مور به دې ته شیدې ورکوي. څومره ښه نجلۍ وه. نو موږ هم هر وخت چې چا ستونزه درلوده، کومک ته یې ضرورت درلود، باید هغو سره کومک او مرسته وکړو. نو اوس به زه پاتې قصه درته ولولم. څو شېبې وروسته د دوی کور ته ورسېدې. د زرلښتې مور حیرانه شوه، ویې ویل دا څوک ده؟ نازو د زرلښتې مور ته سلام ورکړ او بیا زرلښتې ټوله قصه ورته وکړه. د دې مور دا ډېره وهڅوله او ویې نازوله او نازو یې هم دلاسا کړه. ورته یې وویل زرلښته خو زما هوښیاره او مهربانه لور ده، تا ته یې ښه مشوره درکړې. صبر چې زه هم دا اوس یو بوتل د وزې شیدې تا ته درکړم چې خپل ورور ته یې ویسې. ګورئ چې د غوا شیدې ور نه کړئ چې هغه ته زیان رسوي. نور هره ورځ راځه، زه به همدې بوتل کې تا ته شیدې درکوم تر څو چې تا مورجانه ښه شي. ښه، څومره ښه، څومره ښه. دا څومره مهربانه ښځه وه. د زرلښتې مورجانه څومره مهربانه ښځه وه. څومره ښه وعده یې ورکړې. نو را به شو نوره قصه به ولولو چې بیا څه شوي. له هغې وروسته نازو هره ورځ راتله او د زرلښتې د مور نه یې د وزې شیدې وړې او خپل ورور ته یې ورکولې. کله چې د نازو مور ښه شوه، هغې د خپلې کورنۍ سره یو ځای زرلښتې دغو کره راغلل او د ټولو نه یې مننه وکړه. او وروسته له څو وخته چې د نازو پلار د بل ولایت نه خپل کور ته راغی، د نازو پلار د یوه خیریه موسسې سره چې د معلولو خلکو سره یې مرسته کوله کار کاوه. نو ځکه یې بل وار د زرلښتې پلار ته ځان سره یو ویلچیر هم راوړ. د زرلښتې پلار ډېر ورته خوشحاله شو او پس له هغې د ویلچیر سره د کور زیات کارونه د پخپله کول. په دې سره دواړې کورنۍ ډېرې سره نږدې او دوستان شول او زرلښته به ډېره خوشحاله وه چې د خیر یو کار یې کړی و او اوس ټول خوښ او خوشحاله و. ښه ګرانو ماشومانو، څومره خوږه قصه وه، څومره ښې خبرې مو ته زده کړې. تاسو پوهیږئ چې څه مو ته زده کړل؟ لومړی ښه خبره کومه خبره ته زده کړه؟ لومړی ښه خبره هغه وه چې کله چې تاسو هر کار کړئ مجبور یې چې ویې کړئ. که ډېر مجبوریت هم لرئ چې یو کار وکړئ نو هیڅکله به خپل تعلیم به نه پرېږدئ. او بله ښه خبره چې مو ته زده کړه د دې خوږې قصې نه هغه دا وه چې کله چې موږ یو شی لرو او بل څوک ورته ضرورت لري، بل څوک اړتیا ورته لري، حتما باید موږ مرسته وکړو، کومک ورسره وکړو او د خدای رضایت او د خپلو خلکو رضایت لاسته راوړو. لکه زرلښتې چې ښه کار وکړ او دوی کورنۍ سره دوستان شول او هغوی بیا د دې پلار ته مرسته وکړه، د دې پلار ته یې ویلچیر راوړ د نازو پلار جان او څومره یوه ښه نتیجه یې ورکړه، څومره یوه ښه پایله یې درلوده دې قصې. نو خدای وکړه چې تاسو خوښه شوي وي. تر بل قصې پورې چې زه نوې قصه تاسو ته راوړم، تاسو په خدای سپارم. خدای مل شه. خپل چینل سبسکرایب کړئ، ټولو قصو ته غوږ ونیسئ چې ښې خبرې مو تر زده شي. د خدای په امان، الله مو مل شه.